خدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عشق محبت چې د کمال د ایمان ذریعه ده دا به هلته پیدا کیږي که سړی د ده مناقب بار بار ګوري اوري بیانوي یې اوري ګوري یې بیا نو یو څه نه څه احساس د ده د احساناتو د ده د کمالاتو دا پیدا کیږي نو څه محبت پیدا کیږي. نن امت مسلمه په کوم لوري روان ده؟ په هره جامعه کې چې ګورې پوره په سنتو برابر به سړی به ډېر کم کې ویني. حتی زه ایمان نیولې بیرته بیا ترما نور به نه ویایم د ایمان نیولې بیرته بیا ترما خو یا هم پټکی د سنتو خلافي یا به کالی د سنتو خلافي یا به ګیر و برید د سنتو خلافي یا به مو رفتار و گفتار د سنتو خلافي یا به مو د خلکو سره تعلق د سنتو خلافي یا به بیت الخلا ته ننوتلو وتلو کې د سنتو خلافي یا جمعه ته ننوتلو وتلو کې به د سنتو خلافي یو څه نه څه د شریعت خلاف په موږه طبقه کې چې ملا او پیر او نیک سړی یادېږو د موږ کې به نقصان وي. ځکه ویرې کو تیر ییر ویم یایو درسیم کو خو ویرې کو او ځان راته په ویلو ملالې دی کېږي نورې مطالعې نه کوو. دا یو آیت مبارکه به ویم نور به بس کم. یهودم دعوت محبت الله تعالی درلوده نصاراهم دعوت محبت الله تعالی درلوده موږ تاسو هم دعوت محبت الله تعالی لرو. خو رب کریم آیات نازل کو قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تو خپل امت د دعوت او امت اجابت کفار امت دعوت ته او موږ مسلمان امت اجابت خپل امتیانو ته ووایه که تاسې رښتیا د الله تعالی سره محبت لرئ د ما تابع شئ ته داسې وټیایې چې د ما تابع شئ بیا به د الله محبوب شئ. دلته اول ورځ مې یو کتاب کوت یو عجبه خبرې کړې وه فاتبعوني دا د اتباع لفظ یو عجبه خبر کړې وه. موږ د زکات مسله په دغه ورځ ترمذي کې ویلې وه چې په 10 غویانو کې تبعون او تبعتون دا خو سکي ته تبع ویایي وای رب کریم داسې ویلې فاتبعوني. اوس متابعت دوه قسمه ده یو د مجبوریت متابعت ده یو د مینې د محبت متابعت ده. مولا چیختن خپل غلام ته د ګرمۍ په موسم په سخته ګرمي کې په غرمه کې حکم وکړي چې زه بازار نه راغلم د دروازې په خوله کې مې د وړو بوجۍ 100 کیلویي راوړې ده ورشه هغه راننه باسه. دا د سختې ګرمۍ باوجود غلام د مجبوریت نه ځي اتباع کوي خو په زړه کې نه حتی په خوله هم کله شکایت کوي که نه ته اوس دغه ګرمي وګوره دا وخت وګوره دی ماته دا خبره کوي په زړه کې دومره وسیله نه لري کار کوي خو د مجبوریت په خاطر یې کوي. او یو استاد مشفق خپل شاګرد مشفق ته چې محبت تام وي سره داسې ووایي غرمه ده هلته د باندې ما سودا راوړې ده اوس نه دی شفقت ورسره وکړي اوس نه چې کله لږ هواوې سړی شي مازدیګر طرف ته هغه شی به راننه باسي. دغه شاګرد چې د استاد شفقت د مخکې نه ورته معلوم و دلته هم دغه د شفقت خبرې تر واورېدې دغه خدمت ته دستي په مینه او محبت چې مازدیګر ته بیا نه پرېږدي دستي ځي او د ځان دپاره سعادت او فخر بولي. نو دلته یې ویلي دي وایي خوسکی یا خوسکی دا په خپله مور پسې چې ځي په مینه ځي. تاسو فکر کړی په زور یې راګرځوه نه راګرځي په زور یې راګرځوه نه راګرځي. وایي شریعت کې به د رسول الله داسې ځان تابع کوې په مینه او محبت چې که څوک دې ویم ته به د دغه محبت نه راګرځې که دې شهید کویم ته به نه راګرځې که مال درنه وړیم ته به نه راګرځې که هر څه بېعزتي دې کویم ته به نه راګرځې په مینه او په محبت به اتباع کوې. سکی وایي خپلې مور پسې په مینه منډې وهي نه ګرمي ته ګوري نه مزله ته ګوري نه ساړه ته ګوري نه یو څه شي ته ګوري خو چې مور په کوم طرف روانه ده خو سکی په مینه او په محبت منډې پسې وهي.
الله تعالی دې موږ نه داسې اتباع غواړي او بیا خپل محبت په دغه پورې تړي که د رسول الله اتباع مو وکړه بیا په ما ګرانېږئ د ما محبوب یی او چې محبوب د رب شو بیا رب خپلو محبوبینو ته میلمستیا ډېره عظیمه تیاره کړې ده په جنت کې نزول من غفور رحیم بیا علاوه ما خپلو دوستانو ته داسې نعمتونه تیار کړي په جنت کې چې نه سترګو لیدلي نه غوږو اورېدلي نه د چا په زړه کې تصور او خیال تیر شوی خو هغه عزتمنو نعمتو ته هغه دائمي نعمتو ته چې ټول عمر بیا ژوند د مرګ نشته ټول عمر صحت ته مرض نشته ټول عمر ځواني د سپینګرتوب نشته ټول عمر خوشحالي د خفګان نشته ټول عمر مړښت ته مسکنت نشته ټول عمر راحت ته زحمت او ستړی او تکلیفونه نشته دا محبوب سره رب کریم بیا داسې معامله کوي خو محبوبیت خو به غواړې یو وارې به د الله محبوب کېږي او دغه محبوبیت چې پیدا کېږي بېګار راسي علماو موږ تاسو ته مشایخ کرام په بیانو لګیا دي دغه به یو څوک مخکې مقتدا پیدا کوي او د هغه پسې به روانېږي په مینه چې ته کوم لور ته روان یې زه به درپسې ځم واتبع سبیل من اناب الی الله وی هغه چا پسې به روانېږي چې هغه ایمال ورته را روان ده چې ما ته دې راورسوي الله وی په مجلسو کې به هم د هغه چا کښېنې واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية تو خپل ځان نفس محبوس کا دغه خلکو سره چې سهار او بیګا دی الله ذکر کوي دغه ملنګانو دغه ذاکرینو نه په بل طرف دغه طالبانو غریبانو نه په بل طرف سترګې ماړه و چې بیا به د تام اراده د زینت دنیا یې د امر راته کوي خو بل طرف ته پرهیز هم راکوي ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه دیغ چا به اتباع نه کوي چې دیغه زړه د ما د ذکر نه غافله ده او د خپل نفس او د خواهشاتو پیروي کوي دیغه انجام هلاکت ته به ورسره تبا کېږي دیغه انجام نه کوي او دغه اتباع محبت غواړي بې محبت اتباع نشي راتلی چې تر څو پورې د دغه عالم استاذ د ده د کمالاتو تصور ونه کړي چې خدای پاک څومره عالم عظیم علم دته ورکړی د ده د تقوا او د دیانت تصور ونه کړي او د ده احسان په ځان باندې چې دا ما پورې مطالعه کوي زړه وینې را پورې تویوي او کتاب راته ګوري او بیا ما په کتاب پوهیوي د دغه احسان تصور یې ونه کړي د ده د کمال تصور ونه کړي محبت پیدا کېږي